السلام علیکم شینه شکل ته کلیسا ته مخامخ ناست ډېر بخیر ولا بس په بخښنې سره چې یو میسج د کلیسا ته زه کومه ان شاء الله دې ته خدای پاک یو میسج را لېږلی دی خو موږ او تاسې خلکو ته نه وایو مسلمانانو ته دې ته الله تعالی په اول وخت کې تورات راولېږو چې په تورات کې موسی علیه السلام باندې نازل شو تورات په موسی علیه السلام باندې نازل شو چې موږ ته لس خبرې په تورات کې وکړلې چې دغه خپل بچیانو ته وکړئ چې موږ ته وویلي چې الله اکبر الله ډېر لوی دی سبحانك اللهم پاکی د تعالی را خدایا وبحمدك ټول ثنا صفات د تعالی را وتبارك اسمك ومبارك د نوم ستا وتعالى جدك وچت شان ستا ور د شپږم کوته ډیره بختوره کوته دا ولا اله غیرک او نشته اله یک عبادت بغیر دی والله نه اعوذ پناه غواړم بالله په الله باندې من الشیطان الرجیم د شیطان راټول شوی نه د سمې ګوتې ورته بیرته وویلې چې بسم الله الرحمن الرحیم و شروعکم بنوم د الله چې ډیر بخونکی او مهربانه دی نو مسلمانانو پلیز علماو پلیز خیر دغه دعاګانې دغه مسلمانانو ته وښیئ چې دغه په تورات کې راغلي دغه په زبور کې راغلي دغه په انجیل کې راغلي دغه په قرآن کې راغلي دي مونږ منځونه کوو الحمدلله پوهېږو په نه چې دغه څه معنا ورکوي دغه مسلمانانو ته دغه پیغام ورکوي چې دغه معنا ورکوي وسلام خوشحاله اوسېږئ